وخت چې کله د قامت راشي بیا به ته څه کړې که په سر د امامت راشي مننه جي ناغرض ځان کړې وخت چې کله د قامت راشي بیا به ته څه کړې که په سر د امامت راشي دا کلام خو ما پسې لیکلی مننه جي او ناغرض ځان کړې وخت چې کله د قامت راشي او بیا به ته څه کړې که په سر د امامت راشي چې وایم بوت ترې سازوم هر سړی کاڼي راوړي نوي یو کس چې مکان ته ضرورت راشي مننه جي او پټ په خپل زړه کې د ایمان اندازه ولګوه اخلې که نه موقع چې کله د رشوت راشي وجنې به خود مې زما ژوند کې ستا فایده نشته دی چې سا مې وباسې نو کور ته د دولت راشي په پښتونخوا کې عمل زه به دا مثال یې درکړم لکه کافر باندې چې زیری د جنت راشي منم چې ښی خو خبره د صورت شروع ده بیا به هم ښی که خبره د سیرت راشي مننه جي منم چې ښی خو خبره د صورت شروع ده بیا به هم ښی که خبره د سیرت راشي غم به یې تاسو کوئ موږ دلته عذاب خوړلی منظر صاحب غم به یې تاسو کوئ موږ دلته عذاب خوړلی او موږ به خوشحال یو که ورځ کې قیامت راشي مننه جي غم به یې تاسو کوئ موږ دلته عذاب خوړلی موږ به خوشحال یو که یو ورځ دوه کې قیامت راشي او شکر وباسه چې پیدا درنه انسان خوشولو ته لا خپه چې د کور ته لور رحمت راشي او خالد غریب دی خو ضمیر یې لا مړ شوی نه دی چې ستا محفل ته د بل د خولې په ست راشي مننه جي او بل غزل دی چې څوک مندر کې د بګوان په انتظار دي څوک اواز ته د رحمان په انتظار دي څوک جمعات نه امید روان شو چرچ ته څوک په چرچ کې د ایمان په انتظار دي او څوک خود سره لیونی تیار دي مرګ ته د یو چا د خولې اذان په انتظار دي خبر راغلو که روټۍ خورئ ماته ټیټ شئ خلک بیا هم لا د خان په انتظار دي مننه جي خبر راغلو که روټۍ خورئ ماته ټیټ شئ خلک بیا هم لا د خان په انتظار دي او فلسطین پوه شو سنډا ته بیم غږول دي اوس مرګي ته د خپل ځان په انتظار دي او پیسې راغلې حج ته لاړ شم که څه وکړم چم کې هم یتیمان په انتظار دي ستا د خولې په جوټه جام کې شفا خود شته چې اسکو ته طبیبان په انتظار دي او په جنت کې د خالد سره ډېر خلک یو جلوې ته د رحمان په انتظار دي یو جلوې ته د رحمان په انتظار دي ډېره زیاته مننه ډېره مهرباني خالد صاحب ډېره مننه زلم غواړي